خدای ته داسې رجوع شي لکه دا بادشاه چې و قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونختو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان. ټوله شپه تېره شوه څه پته ورته ونه لګېده. سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول، خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی. ما بیګا په ټوله شپه تېره کړې ده. الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې، هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی. وزیر اعظم ته وایي ته به جواب راکړې. وزیر اعظم نه پوهېده، دغسې به ولکه دا زمونږ خریټیا استاد چې دی. نو هغه وی جی یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم. مهلت دی خو ګوره مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین دین شي او ډېر بزرګ راغی. وزیر اعظم شپه مهلت راکړه، کور ته راغی سملاست. اوس زړه کې خیال کوي چې که ملا نه تپوس کوي نو دا خو زه وزیر اعظم یم، اوس ملا نه به څنګه تپوس کوم. غلام یو راغی چې صاحب ولې خفه پروت دی؟ ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی او زه پرې پوهېږم نه. وی څه مسله؟ وی کل یوم هو فی شان. سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې. د دې جواب ماله نه راځي نو زه بادشاه ته سبا څه جواب کوم؟ غلام ورته څه وایي؟ غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاه ته، زه به د دې جواب ورکړم. زه وزیر اعظم یم، زه پرې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکړې؟ ورته وایي چې جی دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی. د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی، غریب پې پوهېږي. ویلې ښه ده. سبا له ځان سره راوستو، بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه. ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکړي. بادشاه مریان شو چې غلام به اوس بادشاه لا. ورته ویل بچیا وایه کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې. نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی؟ غلام ورته راپاڅېد، دربار لګېدلی دی. ورته وی جی هره ورځ د الله نوی شان. اے بادشاہ هره ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې. شپه وي ورځ پې را نه باسي رڼا جوړوي، ورځ وي شپه پې را نه باسي تیاره جوړوي. یو کار هره ورځ د الله نوی شان دا. دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی. بادشاه ورته وایي چې په دې لومړۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې، خو د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی په دې پوه نه شو. ورته ویلی بادشاه چرګه ژوندی شوی دی او هګۍ تې مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده، د چرګې هګۍ ده او محمد پې لیکلي صفا یو دومره غوندې کاڼی دی د غره، دوه ځایه کې پې محمد لیکلي پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب به هم داسې ونه لیکلي کاڼي کې نقش. ما ته چا وی دا کاڼی مال د هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کوي، د هغه کاڼي. نو ورته وی بادشاه قبله عالم چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي. هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی رو. دا د چا کار؟
بل نوی کار دا اللہ ار ورځ دا دی چرګ ژوندی شی دی هګۍ تی مړه پیدا کی هګۍ مړ شی دی بچی تی ژوندی رو دا ار ورځ دا غشا بادشاہ دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکړه ورته وی چې ته په نه پوهېدې په دې وی نه وی ته د وزیر اعظم قابل نه چې ته په دې نه پوهېدې وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغونډاوه وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوسته او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه سلامي وشوه غلام وزیر اعظم راپاسېد وی بادشاہ غوږ کېده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم اوس ټول دربار ورته سرنګون شو اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دی او انسان ذلیل کوونکی هم خدای دی امغه ورځ دا لانور هم نه دی پرېوتی دا وزیر اعظم او زی غلامم لو مغه ورځ دا زی وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو یو منټ نو دا الله هره ورځ په نوي نوي شان هره ورځ پرون ګوره څه شان نن ګوره څه شان دی سبا به ګورې چې څه شان هره ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګورې چې عقل به دې حیران شي د عقل رسایي به ورته بلکل نه کوي دې وجنه عزیزانو همیشه دپاره سوچ ګورئ د خدای په دین کې کوئ